د حماس ډلې مجاهدینو پر اسرائیلیانو قیامت جوړ کړی دی. زرګونه مسایل یې ورباندې ګزار کړي دي. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. حماس ډلې پر اسرائیلو خونړي بریدونه پیل کړي دي. د حماس پوځي څانګه ادعا کوي چې پر اسرائیل په 20 دقیقو کې د راکټونو 15,000 ګزارونه کړي دي. ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې سلګونه فلسطینیان د اسرائیلي ځواکونو پر ضد مخامخ جګړه کوي چې یو شمېر سیمې هم ترې نیولې دي. د بریدونو کې تر اوسه د 22 کسانو د وژل کېدو او 1540 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې سلګونه اسرائیلیان د فلسطینیانو د بریدونو له ویرې په تېښته دي او همداراز د حماس مجاهدینو د اسرائیلو لسګونه پوځي ټانکونه او پوځیان ژوندي نیولي دي. له غزې پر اسرائیلو د توغندیو له ناڅاپي سلګونه ګزارونو وروسته د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو وایي هیواد په جګړه کې دی. د اسرائیل لومړي وزیر په دې هکله اسرائیلو ته وینا کې وویل د اسرائیل ولسمشر له عملیاتو نه تېرېږو بلکې په جګړه کې وي. دا یوازې د تاوتریخوالي ډېرېدل نه دي بلکې بشپړه جګړه ده. نوموړی وایي دا جګړه به دوی ګټي. داسې ښکاري چې د سختدریځې حماس ډلې لسګونه وسلوال هم د اسرائیل سویلي سیمې ته رسېدلي دي. لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو هم په خپله وینا کې د دې یادونه وکړه او په خبره یې اسرائیلي امنیتي او دفاعي ځواکونو مشرانو ته یې امر کړی چې په لومړي سر کې د دې ترهګرو لرې کولو اقدام وکړي چې په خبرې همدا اوس د عملیات روان دي او له دې وروسته په داسې کچه ځوابي جګړه پیل کړي چې په وینا یې دښمن له دې مخکې نه وي لیدلي. هغه د دې ګواښ وروسته رسنیو کې خپاره شوو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې اسرائیلي الوتکې پر فلسطین خونړي بریدونه پیل کړي چې له امله یې تر اوسه سلګونه کسانو ته د مړ ژوبلې رسېدو ادعا شوې ده. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.